په یو کلی کې دوه ملګري اوسېدل. د یو نوم احمد او د بل نوم کریم و. احمد ډیر مهربان، صادق او د خلکو خدمت کوونکی هلک و، خو کریم لږ چالاک او ځان غوښتونکی و. هغه تل هڅه کوله چې له هر کاره خپله ګټه واخلي. یو ورځ دواړو ملګرو پریکړه وکړه چې نږدې ښار ته ولاړ شي او هلته کار پیدا کړي. سهار وختي سفر پیل کړ. د لارې په اوږدو کې یو بوډا سړی ولید چې د لرګیو دروند بار یې پر اوږه ایښی او په سختۍ روان و. احمد سمدستي ورمخته شو او ویل: بابا جانه، اجازه راکړئ چې ستاسو بار درسره یوسم. بوډا سړي په خوښۍ ویل: زویه، الله دې خوشحاله کړه. احمد د بوډا بار پورته کړ او تر کوره یې ورسره ورسو. خو کریم ورته وخندل او ویل: ته ولې خپل وخت ضایع کوې؟ له دې کاره خو درته هیڅ ګټه نه رسیږي. احمد موسکی شو او ځواب یې ورکړ: د خلکو مرسته تر هرې ګټې غوره ده. دوی بیا خپل سفر ته دوام ورکړ. کله چې ښار ته ورسېدل، د بازار په یوه څنډه کې یوه ډکه بټوه پیدا کړه. کریم ژر بټوه پورته کړه او ویل: دا خو اوس زموږ شوه. خو احمد ورته ویل: نه، دا د چا امانت دی، باید اصلي خاوند ته یې وسپارو. دوی لا خبرې کولې چې یو سوداګر په وارختایي سره راغی او ویل: ما خپله بټوه ورکه کړې ده. په هغې کې ډېرې پیسې او مهم اسناد وو. احمد بټوه ور وسپارله. سوداګر ډېر خوشحاله شو او ویل: تاسو رښتیا هم ښه خلک یاست. هغه د مننې په توګه دواړو ته انعام ورکړ. کریم حیران شو، ځکه د فکر نه کاوه چې رښتینولي دومره ارزښت ولري. څو ورځې وروسته دواړه د ځنګله له لارې بیرته خپل کلي ته روان وو. ناڅاپه یو لوی خرس مخې ته راغی. کریم سمدستي یوې ونې ته وخوت او خپل ملګری یوازې پرېښود. احمد د خپل پلار خبره په یاد کړه چې ویلي وو: که خرس درسره مخ شي، ځان مړ واچوه. هغه پر ځمکه وغځېد او ساه یې بنده کړه. خرس ورنږدې شو، لږ یې بوی کړ او بیا روان شو. کله چې خطر تیر شو، کریم له ونې راکښته شو او په خندا یې ویل: خرس دې غوږ ته څه وویل؟ احمد په ارامه ځواب ورکړ: خرس راته ویل چې له هغه ملګري ځان وساته چې د خطر پر وخت یوازې پرېږدي. کریم ډیر شرمنده شو. هغه پوه شو چې رښتینی ملګری هغه وي چې په سختو حالاتو کې هم خپل دوست نه پرېږدي. له هماغې ورځې وروسته کریم خپل چلند بدل کړ. هغه د احمد په څیر مهربان او صادق شو. دواړو ملګرو بیا د یو بل مرسته کوله او د کلي خلک به هم خوشحالول. اخلاق، مهرباني، رښتینولي او وفاداري د هر انسان تر ټولو لوی شتمنۍ دي او رښتینی ملګری هغه دی چې د سختۍ پر وخت ستا تر څنګ ولاړ وي.